د اسلامي امارت مشرتابه یو 15 مادهیز فرمان ورکړی چې له مخې هغه اشخاص چې خپل ملکیت کې ودانۍ جوړوي او په څنګ کې پیوسته یا د لارې د اندازې په فاصلې سره د بل کس د استوګنې کور شتون ولري، هغه شخص په نوې آبادۍ کې د ګاونډي لور ته کړکۍ نشي پرېښودی چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی، کوهي او نور ځایونه چې میرمنې پکې ناسته ولاړه کوي ښکاره شي. د ننګرهار اوسیدونکي ریډیګل او هلال د امیرالمؤمنین حفظه الله له دې فرمان د هرکلي ترڅنګ وایي د شریعت او پښتني کلتور خلاف چاره ده او هغه څوک چې نوې آبادۍ یا ودانۍ جوړوي باید د ګاونډي خیال پکې وساتي. د امیرالمؤمنین د دې فرمان موږ هرکلی کړو. هر څوک باید چې کور جوړوي، 2 منزله جوړوي، 3 منزله جوړوي، د اصولو مطابق د فرمان مطابق جوړ کړي. د ګاونډي طرف له کړکۍ پرې نه دي، ځکه پښتني دود دا اجازه نه ورکوي چې موږ د بل چا طرف له یعنې کړکۍ پرېږدو یا د بل چا زنانه سرې وګورو. نو دا فرمان په ټوله کې یو ښه فرمان دی او هیله ده چې په راتلونکي کې عملي شي او دا د اسلام او د پښتونولۍ او د افغاني ټولنې او حدود او دستور او مطلب شریعت یو امر وګڼي او خپل ځایونه د په ښه ډول او د امیرالمؤمنین د فرمان مطابق جوړ کړي. د دې فرمان په 2مه ماده کې راغلي کوم کس چې د ګاونډي خواته کړکۍ پریښې وي او یا یې پرېږدي پر دې مکلف دی چې د کړکۍ طرف ته د انسان د قد په اندازه دیوال وکړي او یا په کومې بلې وسیلې سره د همسایه څخه ضرر دفع کړي. د جلال آباد ښار 2 تنه نور استوګن، هیواد او لیاقت له هغو خلکو چې نوې ودانۍ جوړوي غواړي چې د ګاونډي د کور لوري ته د کړکۍ له کولو ډډه وکړي. دا د اسلام له نظره هم یو ناروا کار دی، باید د دې ممانعت وشي. اوسنۍ چې کومې ودانۍ جوړېږي باید د ښاروالۍ څخه دا غوښتنه کوو موږ چې د دې ممانعت وکړي. هغه کسان چې نوې ودانۍ جوړوي د هغو نه زموږ غوښتنه ده چې همدغسې هر یو کار باید په طریقو سره وشي تر څو د ګاونډي ضرر ونه رسېږي او همدې ډول هر مسلمان باید په ځان عملي کړي. دغه راز د امیرالمؤمنین حفظه الله د دې فرمان 3مه ماده کې ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې مکلفې شوي چې په اړوند سیمو کې د ودانیو جوړولو پر مهال څارنه وکړي او د ګاونډیانو د جوړو شویو کورونو پر لور د داسې کړکیو کولو مخنیوی وکړي چې د دې فرمان د حکم سره په مخالفت کې وي.